د انسان په زندګۍ کې یو کار داسې نشته چې هغه د اسلامي دفعاتو نه بار مثلا اوبه څښې نو اوبه به په درې ساګانو څښې. اوس درې ساګانو اوبو څښلو کې فلسفه څه ده؟ که دې نه خبر شئ حیران به شئ. یو بله مزیداره خبره تاسو ته عرض کړم. سړي ته انګی ورشي، انګی تاسو ورته څه وایي؟ پرنجی ورشي یا انتروشی ورشي. مسله دا ده چې چا انتروشی واچولو نو هغه به وایي چې الحمدلله، او هغه اورېدونکی به وایي چې یرحمک الله. موجوده د جرمني ساینسدانو په دې ریسرچ کړی دی چې دا سړی چې انتروشی واچي په اسلام کې د الحمدلله ولې وایي. دې کې څه راز دی؟ نو د زړه ماهرانو په دې ریسرچ کړی دی چې دا زړه چې دی دا ستړی شي، چې ستړی شي نو دی ودرېدو ته اماده شي. نو زړه چې ودرېږي نو بیا خو سړی مړ کېږي. نو د هغې دپاره انګی ورشي. چې انګی ورشي نو هغه انګي سره بیا زړه حرکت وکړي او روان شي. نو دی الحمدلله وایي چې خدای شکر دی چې زما اړه دې د ودرېدو نه بچ کړو. نو اورېدونکی به وایي چې الله دې په تا رحم وکړي چې تا خدای پاک د اړه د ودرېدو نه بچ کړو. یعنی انګی قدر څه دی چې په هغې کې هم د اسلام دومره لویه فلسفه ده. اوس دا اودس وګورئ، سړی اودس کوي، په اودس کې خپې وینځي، لاسونه وینځي، مخ وینځي. په دې کې څه فلسفه ده؟ خو سړی د خوله کنګال کړي او بس په مانځه دې ودرېږي. علما لیکي چې په دې کې فلسفه دا ده چې د یو مانځه نه تر بل مانځه پورې ده په دې لاسونو څومره ګناه کړي، او د مانځه له دی اودس کوي نو د اودس اوبو سره هغه ګناه د دې لاسونو نه ورږي. په دې مخ چې ده څومره ګناه کړي نو مخ وینځلو سره هغه ګناه ترې ټوله توی شي. په دې خپو چې دی چېرته ګناه پسې روان یي او تلی نو خپو وینځلو سره د خپو نه ګناه لرې شي. د سر مسې سره که په دې سر کې ده څه غلط تصورات کړي نو خالي لون لاس په سر راښکو سره الله د سر نه ورته هغه ګناه لري. دا یې د دنیا فایده ده. او د آخرت فایده یې دا ده چې د قیامت په ورځ به منځګزار سړی چې د حشر په میدان کې ولاړي نو د ده دا د اودس اندامونه چې دي مخ او سر او لاس او خپې دا به د څوارلسمې د سپوږمۍ غوندې فرق ولي. او دنیا به تماشه کوي چې دا څوک دي؟ وای به د هغه خلق دی چې دنیا کې مانځله به دوی اودس کول. بله فلسفه پکې دا ده چې سهار مونځ دې وکړو او بیا د ماسپښین مانځله دې تیاری وکړو نو چې د ماسپښین مونځ دې وکړو نو دا یقین وګڼه چې د سهار مونځ دې خدای قبول کړو نو ځکه یې د ماسپښین د مونځ توفیق درکړو. ماسپښین دې وکړو د مازدیګر د مانځه تیاری دې وکړو. چې مازدیګر مونځ دې وکړو نو دا یقین وګڼه چې د ماسپښین مونځ دې خدای قبول کړو. دغسې د ماښام والا حدیث کې راځي چا نه چې د مازدیګر مونځ قضا شو نو د دې دومره لویه ګناه ده لکه چې د ده ټول کور وران شو.
بال بچ تباشو او سیله پیراله او د دوهای ملنګ پاتې شو یو د مازیګر مونځ قضا کېدو به نور مانځه بل مانځه پورې چې الله توفیق درکړي نو دا یقین وګڼه چې خدای دې دا منځونه قبول کړو بیا عزیزانو حدیث کې دام راځي چې سړی هره ورځ درې منځونه کوي دوه کوي درې نه کوي څلور کوي یو نه کوي دا سړی به په قیامت کې د فرعون او د نمرود په صف کې ولاړ نو د اسلام په هر شي کې یو خاص راز دی نن مسلمان قوم دا ټول شعائر د اسلام چې دی هغه خپل لاندې پایمال کړي روټۍ خوري په دې کې اسلام روټۍ خوري په خیلاس به خوري او بیا به په دې درې ګوتو خوري په درې ګوتو به بیا په درې ګوتو چې خوري دا هم سنت طریقه ده بیا چې روټۍ خوري نو بسبعت امعاء به نه خوري دا سنه چې تر سپېږمو کې پیزار نو زما عزیزانو عرض مې داو چې دین په هر شي کې دخیل دی په هر شي اوس او دسمات ته شه دین په او دسمات کې هم دخیل ته چې او دسمات او دسمات دی کوم دین تاسو وایو او دس چې ماته وایي څه کوي ته پوهېږې او پرتوک پرانیستی ته یې زور درکړی او ورډزې وهئ او دس چې ماته نو بسم الله به ووایې بسم الله الرحمن الرحیم به ووایې ایکې وجه څه ده ایکې وجه دا ده چې تا سره ملائک مقرر دي چې هغې ته کرام کاتبین وایي 24 घंटे تا ګوري نو ته چې بسم الله ووایې نو ملایکې تا ته شا کي او ته ځان بربند کی او چې بسم الله ونه وایې او پرتوک پرانیدي او ځان بربند کی نو خپلې ملایکې در باندې لعنت ووایي او ستا په عمل نامه کې ونیکلې تاسو وایئ په ایمان چېرته بسم الله وایئ غولو ته چې کښېنئ بیا چې راپاسې بیا کلمات کې هغه به وایي اعوذ بالله من الخبث والخبائث یونس علیہ السلام چو ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر داغه قوم باندې چې څه وخت کې الله اراده وکړه د عذاب راتلو نو یونس علیہ السلام ته خدای پاک ویلې چې ته یو طرف ته شه د قوم د پاره ما فیصله د عذاب وکړه دوی باندې عذاب راځي او ته یو طرف ته شه نو یونس علیہ السلام چې هغه ته نه غرونو ته لاړو چې غرونو ته لاړو نو د قوم چې څه وخت کې آثار د اسمان ولیده نو پوه شو چې دا د یونس علیہ السلام خبره چې وه دا خو رښتیا وه او والله چې عذاب را روان دی نو ټول قوم را ټول شو او د کلي نه بار یو ډاګې ته ووته او ټول خدای ته سر بسجود شو چې یا الله مونږ ستا د پیغمبر نافرمانی کړې ده خدای معافي غواړو مونږ معاف کا
اراغله عذاب ته نه واپس لاړو چې عذاب ته واپس لاړو قوم خو الله ته رجوع شو بس صحیح خلق شو. یونس علیہ السلام چې څه وخت کې راغی هغه دا خیال کړو چې بس قوم د قوم به تباه شوی چا ورته لاره کې وي چې هغه باندې خو عذاب راغلی او خو هغه عذاب ته واپس لاړو قوم تباه نشو. یونس علیہ السلام دغه وخت کې دا خیال وکړ چې که زه اوس دې قوم ته لاړ شم نو زما تکذیب به وکړي دوی به دا ووایي چې تا مونږ ته دروغ ویلي وو مونږ باندې خو عذاب رانغی. دغه وخت کې یونس علیہ السلام د الله د حکم انتظار ونه کړ چې اوس ما ته څه حکم کیږي چې داسې لاړ شه او که داسې لاړ شه. نو دی روان شو مخ په دریاب باندې او خیال یې وکړ چې د دې دریاب نه هغه غاړه به لاړ شم او هلته به وخت تېرو. کشتۍ کې چې سور شو کشتۍ روانه شو چې د دریاب منځ ته ورسېده نو کشتۍ ونښته. چې ونښته اوس نه مخکې ځي او نه رستو ځي مالنګیان دي د کشتۍ چې کوششونه کوي چې اوس څه چلو کو آواز وشو چې په دې کشتۍ کې د مالک نه څوک باغي را تښتېدلی دی نو دا کشتۍ به تر هغې نه روانېږي چې تر څو پورې هغه باغي تاسو دې سیند ته نه یې غورځولی. کشتۍ والا اریان دي چې څه چلو دې کشتۍ کې خو یو سړی هم داسې نه دی چې هغه د مالک نه باغي وي د شان و شوکت نه یوم او بیا د پیغمبر خو ډېر لوی مقام یې ډېر لوی شان و شوکت یې وي په هغه یې چېرته دا خیال کېدی شو چې دا به د مالک نه باغي. یو ته ګوري بل ته ګوري بل ته ګوري یونس علیہ السلام ورته وفرمایل چې باغي زه یم ما وغورځوئ دې دریاب ته نو هله به دا کشتۍ روانېږي کني نه روانېږي. هغې ورته ویل چې ستا د شان و شوکت نه دا نه معلومیږي چې ته باغي. یونس علیہ السلام ورته وفرمایل چې خدای قسم کا زم نه یم لړه کړی چې تر هغې پورې دا کشتۍ روانه نه شي. ډېر وخت پکې تیر شو کشتۍ کې نوره دنیا چې څومره ناسته ده هغه مجبوره شوه مانګیان هم مجبور شو یونس علیہ السلام یې ونیو دریاب ته یې وغورځول خو چې ویې غورځولو دې مقام کې الله د دریاب یو نهنګ ته حکم کړی چې د کشتۍ نه سړی را وغورځېږي ته تیر کا. هغه نهنګ لوی مایع ده دریاب ورته ولاړو چې څنګه دی ور وغورځولو هغه ونیو خوله کې او بس تیرې.
نهنګ ته حکم وشو چې دا هضم نه کې، ما دا ستا خېټه د دپاره قیدخانه جوړه کړې ده، دی به ستا په دې خېټه کې قید وي. تاسو خیال را څلوېښت ورځې یونس علیه السلام چې و هغه د مئی په خېټه کې قید و. دغه وخت کې الله ته التجا وکړه چې بار الها دې ځای نه د وتو صورت به څه وي، وزم به څنګه؟ نو الله ورته وظیفه وښوده چې زما د گرفت او د پکړ نه چې نجات غواړې نو د مئی په دې خېټه کې دا وظیفه شروع کا چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت، اے خدا بل څوک نشته مگر هم ته، سبحانك پاکی د تعالی را، انی کنت من الظالمین، خدای ما په ځان زیاته کړی دی چې ما ستا د یو حکم انتظار نه دی. عزیزانو څلوېښت ورځې یونس علیه السلام د مئی په خېټه کې دا وظیفه کوله. یونس علیه السلام پیغمبر دی، صرف قوم تلانو او په دریاب روان شو او د الله د حکم انتظار یې ونه کړ. نو الله د کشتۍ نه مئی لاندې وغورځولو، مئی تیر کړو او څلوېښت ورځې خدای د مئی په خېټه کې قید کړی او ورته وویل چې دې خېټه کې به ته قید یې، تا زما د حکم انتظار ولې ونه کړ؟ ولې؟ نو د کب په خېټه کې په دریاب کې څلوېښت ورځې یونس علیه السلام غوندې پیغمبر قید کړی و. زمونږ ټول عمر د خدای د حکم د انتظار خو څه کې اتباغیان یو چې مونږ به څومره کروڑونه اربونه کاله په جهنم کې نو وظیفه ورته خدای د مئی په خېټه کې وښوده چې په تیارو کې خو پروت وي، وظیفه وکړه چې نجات درته وشي. لا اله الا انت سبحانك، خدای تا نه بغیر بل څوک نشته، ته پاک یې، انی کنت من الظالمین، خدای ما په ځان زیاتی کړی چې ستا د حکم انتظار مې نه دی کړی، معافي غواړم. نو څلوېښت ورځې پس مئی ته حکم وشو چې ورشه اوس یې د دریاب په غاړه الټي کا. نو راوړو د دریاب په غاړه الټي کو او د کدو بوټي ته حکم وشو چې ورشه د کب په خېټه کې بدن کچه شوی دی، ته پې ورشه بوټی سوری جوړ کا چې دا بدن مچات پکې دي. یونس غوندې سړي سره دا چل شوی، مونږ سره به